मैं बात करूंगा सर स्टाफ है ही नहीं। चौधरी साहब क्या असेसमेंट है सर? सर जी चौधरी साहब क्या असेसमेंट है सर? मैं बात करूंगा सर स्टाफ है ही नहीं। चौधरी साहब क्या असेसमेंट है सर? सर जी चौधरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د پاکستانی پوز غلطه پالیسي او د پاکستان ناامني. پاکستانی پوز د غلطو پالیسیو پایله ده چې دغه هیواد نن د سیاسي بې ثباتۍ، اقتصادي ستونزو، نړیوال انزوا او په ټوله کې د یو سخت بحراني حالت سره مخ کړی دی. د ترهګرو ډلو ملاتړ او دومخیزه پالیسي ترهګري پیاوړې کړې او ټولنه ناامنه شوې. پاکستانی پوز د خپل بد امنۍ مسؤل کله هند او کله هم افغانستان ګڼي. دې کار له ګاونډیو هیوادونو سره دغه هیواد اړیکې ترنګلې کړي دي. تېره اونۍ د پاکستان په اسلام آباد کې په یو جومات کې له چاودنې وروسته د تیر په څیر یو ځل بیا پاکستانی چارواکو سمدستي او په غیر مسؤلانه ډول دا پیښه افغانستان ته منسوبه کړه. پاکستانی چارواکو د بلوچستان په پیښه کې هم افغانستان او هند ګرم بللی وو. دهشتگرد نے خودکش دھماکہ کیا. د بریدګر په اړه معلومات ترلاسه شوي. هغه افغان نه دی خو د معلوماتو پر بنسټ هغه څو ځلې افغانستان ته تللی دی. کتنی دفعہ افغانستان ہوا ہے؟ با تعصب باید گفته شود که پس از رویداد روز گذشته در یک مسجد در اسلام آباد در حالی که وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان این حادثه را محکوم کرده بود، وزیر دفاع پاکستان طبق روال گذشته و به گونه غیر مسئولانه این رویداد را به افغانستان نسبت داد. مقام‌های پاکستانی در گذشته نیز در پیوند به رویدادهای بلوچستان و سایر حوادث بدون تحقیق و بررسی لازم و با چشمان بسته انگشت اتهام را به سوی افغانستان نشانه گرفتند. بار دیگر تاکید می‌کنیم که چنین اظهاراتی و نسبت دادن اتهام به افغانستان هیچ گونه منطق و اساس ندارد و با این سخنان عجولانه نمی‌توان ناکامی‌های امنیتی را پنهان کرد و نه مشکلات را حل نمود. اگر واقعا آنان می‌توانستند بلافاصله پس از وقوع حادثه عاملان را شناسایی کنند، پس چرا پیش از وقوع آن در خنثی‌سازی و جلوگیری از این رویداد ناکام بودند؟ حکومت افغانستان به ارزش‌های اسلامی متعهد است و هرگز کشتن و آزار افراد بیگناه را برای اهداف سیاسی جایز نمی‌داند و نه از عاملان چنین اعمال غیرقانونی حمایت می‌کند. مسئولان امنیتی پاکستان باید به جای فرار از مسئولیت ناکامی‌های امنیتی و منحرف ساختن افکار عمومی وظایف خود را به گونه درست انجام دهند و در سیاست‌های خود تجدید نظر نمایند و به جای آنکه مردم خود و کشورهای همسایه را از خود دور و مخالف بسازند، روحیه تعامل مثبت و همکاری را در پیش گیرند. کله چې اقتصادي بحران، امنیتي ناکامي یا سیاسي ګډوډي په یاد هیواد کې زیاته شي، په کورني ستونزو د پردې اچولو او د خلکو پام اړولو لپاره دا د پاکستانی رژیم یو زوړ سیاسي چل دی. کبھی दूसरे पर तनकीद करने से पहले ये भी सोचा है कि 78 साल تاسو کله دا فکر کړی چې له افغانانو سره مو د 88 کلونو راهیسې د ورانکارۍ پالیسۍ کارولې دي؟ دا ډیره د حیرانتیا وړ ده چې له افغانستانه پاکستان ته یو انار نشي راتلی، خو حکومت وایي چې ورانکاره کسان له افغانستانه راځي. که رښتیا هم هغوی له افغانستانه راځي نو ولې مخه نه نیول کیږي؟ اصلا پاکستان د خپل اقتصادي حالت د خرابوالي له امله هر یو بوټي ته او هر یو خیلي ښه مستقبل ته لاس اچوي. په دې معنی ګورو چې دی د یوې خونه د افغانستان خلاف د یو نوې پروژې په اخیستلو سره چې ګواکې امریکایان به دوی ته کومک ورکړي او د ترهګرۍ د جګړې نوی عنوان چې داعش د امریکا له خوا نه بار بار دا زمزمه کیږي، نو دوی په تیرا کې دا عملیات د څه لپاره کوي؟ د همدې لپاره کوي چې دلته د افغانستان سره د نښتې لیکې د لارې نه داعش را پورې باسي، یا غواړي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه ارمان چې د باګرام هوایي ډګر بیا ونیسي، هغې کې دوی خپله هغه اجاره والي چې یا هغه نظارت والی چې ګواکې یو څه وسایل به دوی ته وسپارلی شي کوم چې د امریکې نه پاتې شوي دي. دا نوي پروژې دي. د هغې تر څنګ تاسو ګورئ چې د اسرائیلو په ګټه د ډونالډ ټرمپ له خوا نه د سولې چې کوم پلان دی
چې د امریکا قواو ترڅنګ نور اسلامي هیوادونه هم پکې جذب شوي دي او پاکستان پکې ټول نه ډېر مخکښ دی. آیا د حماس نه سلاح اخیستل دا اسلام اجازه ورکوي؟ آیا دوی علما د دې پوښتنه نه کوي؟ نو دا هغه څه دي چې پاکستان د خپل اقتصاد د ښه والي لپاره هر کار ته لاس اچوي. په همدې خاطر د افغانستان حکومت په دې تورنۍ چې ګواکې ټي ټي پي تاسو رالیږئ او په داسې حال کې دا د دوی داخلي موضوع ده. دا 2500 کیلومتره امتداد فرضي پوله باندې چې دوی خاردار یا اغزن تار تیر کړی، د کومې لارې نه یو سړی تلی شي چې دوی ووایي چې دا ټي ټي پي راغلی؟ موږ خو هېڅوک موږ نشو بغیر د ویزې نه افغانستان ته څوک راننوتی نه شي، نو دې خوا نه څنګه تلی شي؟ نو پکار دا ده چې باید هسې بې ځایه پلمې ونه نډولئ. په پاکستان کې پوځ تل قوي رول لوبولی. د بهرني ګواښ ښودل د پوځ سیاسي او اقتصادي نفوذ ته توجیه برابروي. په دې کې په ځانګړي ډول د هند او کله هم د افغانستان نوم اخیستل کیږي. پاکستان د دغسې ناامنیو پړه په افغانستان باندې یا په هندوستان باندې واچوي. فکر کومه دا د دوی ناسم سیاستونه دي د خپلو ګاونډیانو په تړاو باندې. هغه کړنې او هغه سیاستونه او پالیسیانې چې باید دوی د پاکستان کې دننه دوی پوځ لري، دوی پولیس لري، دوی ملیشه لري، د قوي قوت لري، دوی کولی شي قوي استخبارات لري او دا د واقع د پاکستان په منځ کې د پاکستان د پایتخت په اسلام آباد کې شوې ده، په یو لویه مدرسه کې شوې ده یا جومات کې شوې ده. نو دا هغه څه څرګندوي چې دوی دغه خپل امنیت لا تر اوسه نه دی ټینګ کړی او دوی په دغه امنیتي چارو کې پاتې راغلي دي. دوی د خپلو خلکو مسؤلیت نه دی دغه کړی، تامین کړی. د حکومت چاره خو همدا چې د خلکو د سر مال او ابرو حفاظت وکړي. نو دلته خو چې کله د خلکو حفاظت نه کیږي، نه د سر حفاظت کیږي، نه د ابرو حفاظت کیږي، نه د جوماتونو حفاظت شته، معنا دا چې ستاسې سیاست ناکامه دی، ستاسې پوځي کړنې ناکامه دي، ستاسې پالیسیانې د خپلو خلکو په تړاو ناکامه دي. ځکه خو بي ال اے دی یا بي ال اف دی یا ټي ټي پي ده یا نور تنظیمونه دي، هغوی هم تشدد طرف ته رسیدلي دي. څوک خپل حقوق غواړي، څوک د اسلامي نظام غوښتونکي دي او څوک حتی خپل ازادي غواړي. اوس بلوچان بل څه نه غواړي. بلوچان د پاکستان او د پاکستاني رژیم نه دوی نه حقوق غواړي او نه کوم د بله غوښتنه لري، فقط دوی څه غواړي؟ دوی ازادي غواړي. او دغه بي ال اے یا دغه تحریکونه په بلوچستان کې خصوصا دا بالکل ډېر تاریخي قدامت لري. یعنی د پاکستان د وجود نه را په دې خوا چې کله دغه جغرافیه په دې سیمه کې منځته راغله، بلوچانو ازادي غوښتله. فکر کومه چې دا هغه ناسمې کړنې دي چې د خپلو خلکو ته نه مسؤلیت ورکړی دی او نه د خپلو خلکو غوښتنې منلي دي، نه خپل هغه حقوق ورکړي دي. د پاکستان ملي روایت له پیله د ګاونډیو پر ضد جوړ شوی. کله چې یو هیواد خپل هویت د مخالفت پر بنسټ جوړ کړي نو بیا تل بل د ستونزو مسؤل ګرځوي. تکفیری گروہ کو تم نے پالا، دہشت گردوں کو تم نے پالا، تکفیری ډلې تاسو وپاللې، تروریستان تاسو وپالل، زموږ نسل وژنه تاسو وکړه، تاسو شرم وکړئ. په اسلام آباد کې پر امام جماعت چاودنه په یقین سره آی اس آی کړې ده. د شروع نه لکه څنګه چې په کشمیر کې دوی ډلې ټپلې وروزلي، مثلا پاکستان کې د جهاد په نوم باندې، د مجاهدي په نوم باندې، د کفارو سره د جګړې په نوم باندې دغه ډلې ټپلې دوی وروزلي، دوی تربیه کړلې، دوی رالوی کړلې، دوی چاغ کړل. اوس چې دوی کومې غوښتنې لري چې کته په کشمیر کې کومه غوښتنه لري، په افغانستان کې د اسلامي نظام غوښتو، هغه اسلامي نظامونه خو موږ هم غواړو. اوس خو نه غواړو چې لاټ بیکاله قانون دی دلته وي، موږ نه غواړو چې مثلا د انګریزانو لاسوهني دلته تاسو شمسي دغه دی ورکړی ده، اډه دی ورکړی ده یا جکب آباد دی ورکړی دی، نور ډېرې اډې دی ورکړي دي، استخبارات یې دلته کار کوي او تاسې د اسلام دعوه کوئ. ستاسې اټوم بم، ستاسې پوځ دا هر څه دپاره و که یا دا واقعا د اسلام دپاره و، دا د ښې ورورولۍ او د مسلمانۍ په بنیاد باندې و، د ګاونډیانو سره د ښه تعامل په بنیاد باندې و، خو هغه ټول ترسره باید شوي وي. اوس چې نه دي ترسره شوي، معنا دا ده چې داسې د دې کاسې لاندې نیم کاسه ده او تاسې چې څه غواړئ هغه د پاکستان له منځه وړل دي، د پاکستان تجزیه کېدل دي، لکه څنګه چې بنګال د پوځ د پالیسیو په بنیاد تجزیه شو، د کشمیر وضعیت کم حالت ته ورسید، افغانستان سره دښمني تر کومه ورسېدله، دا ټول پوځي کړنې وي، دا سیاسي نه وي. په دې خاطر فکر کوم خلکو دا خبره درک کړې ده او آی اس آی هم په دغه موضوعاتو کې عمیق لاس لري. اوس نشي ویستلی ځان
هغه څه چې اوس پیل کړي دي د دې نه اوس ځان نشي ایستلی او د سیاسونو په لاس کې دغه قیادت نشي ورکولی، نو ځکه د ناکامۍ سره مخ. که غواړي چې د خپلو ګټو لپاره د افغانستان سره خپلې ګټې په یو مسیر روانې کړي، دا زموږ هم اسلامي مسؤلیت دی، د دوی هم اسلامي مسؤلیت دی چې د دواړو هیوادونو د مخورو پوهو با تدبیره سیاستوالو په ذریعه باندې او علماو په ذریعه باندې سره تګ راتګ وشي، مذاکرات وشي او تر څو چې د زموږ اقتصادي ګټې یعنی دوی په نظر کې ونه لري، دا لاره هم ناشونې ده، ځکه چې دوی تل مدام د تورخم یا د سپین بولدک او نورې لارې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ پرتې دي، دا هغه وخت کې پرانیزي چې کله د دوی تولیدات یا د دوی صادرات موږ ته راځي، او کله چې زموږ تولیدات او صادرات دوی خواته ورځي بیا بندېږي. او چې افغانستان یو سم وخت لپاره بند کړی دا ښه ابتکار او نوښت دی، نو باید پاکستان یو داسې ضمانت ورکړي تر څو پورې چې دلته داسې وضعیت رامنځته شي چې دواړه هیوادونه یو بل باندې ډاډمن شي او د اقتصادي پرمختګ د لارې نه خپل هغه اقتصاد ښه کړي. اما دا د اقتصاد د ښه کولو لاره نه ده چې پروژې واخیستلی شي او د پروژو په توګه باندې ناندرۍ وشي او د ناندرۍ په نتیجه کې بیا ولسونه دومره بې باورۍ ته ورسېږي چې آینده کې د تجزیې لاره راخلاص شي. د پاکستان پوځ د تګلارو ناکامي، د ترهګرو ډلو ملاتړ، د نورو په کورنیو چارو کې لاسوهنه او ستراتیژیک ژورتیا هغه پالیسي ده چې پر پاکستان یې بدې پایلې لرلې دي چې اوس یې پړه نورو ته ورغاړې باسي. کاره د څلورو صوبو په منځ کې د ځمکې او د اسمان فرق دی په اقتصادي لحاظ باندې، پرمختیایي لحاظ باندې، د تعلیم او د تحصیل په بنیاد باندې. هغه کم سټرکچر چې باید د پنجاب دی هغه د بلوچانو نه دی، ولو که بلوچستان د پاکستان 43% خاوره تشکیلوي، ولو که ډېر کمترین نفوس لري. تاسې وګورئ چې 14.9 یا 14.9 میلیونه انسانان دلته اوسېږي، مګر تر ټولو انساني حقوقو دوی برخمن نه دي. او دا هغه څه دي چې د دې څرګندوینه کوي چې پاکستان په خپلو پالیسیو کې ناکام دی. دا چې دوی دغه پړې په افغانستان باندې یا په هندوستان باندې ورچوي، معلومه خبره ده چې د دوی هغه کمې امنیتي چارې چې دي دا بالکل ضعیفه دي او د دغه ضعف په نتیجه کې دوی اوس پړې باید یا په افغانستان او یا هندوستان ته متوجه کړي. پاکستان د ډېر پخوا نه ناامنه دی، د دې امکان هم لري چې دا یعنی د پاکستان د حاکمیت خلاف خلکو کړي وسی، خو د اسلام آباد په دننه داسې سیمه کې چې هغه بالکل قلف ده، هلته کېږي نه اوس افغانان هم ټول راویست، نو بیا هم داسې برید ترسره کېدل او د عیني شاهدانو د تبصرو په رڼا کې چې ما وکتل خواله رسنیو کې وایي چې مرمۍ راغله او د هغې نه بعد وروسته یو غټ انفجار رامنځته شو. نو معنا دا چې دا کېدی شي دوی خپله د دې لپاره کړي چې وښایي چې موږ دومره نور ناامنه شو چې په اسلام آباد کې هم برید کېږي. خو بدبختي دا ده چې د پاکستان حاکمیت د تاریخ په اوږدو کې د پردیو د غلامانو په لاس کې پاتې شوی، که هغه سیاسي حاکمیت دی، هغه اسټابلیشمنټ او نظامي چارواکي او استخباراتي کړی دي. خو له بده مرغه د هغې ولس چې د افغان ولس سره همغږي لري، د ولسونو ترمنځ هېڅ طبقني نشته، ورورولي ده. لکه موږ ګورو چې هر یو افغان چې راځي د هماغې پاکستان هیواد مشران پې ژړا کوي، مکتبونو کې ورته پروګرامونه نیول کېږي، یو امام خطیب مې کته چې هغې ته ټول ژاړي چې رخصتېږي. خو لیکن د هغې حاکمیت د خپل اقتصاد د ښه والي لپاره په داسې غلطو پروژو روان دی. ښه لاره دا ده چې پاکو ګوندونو ته واک وسپاري خپل، تر څو د چټلو او اداري فساد د واکمنانو نه د پاکستان د اوسنی اقتصادي وضعیت راخلاص شي. کله چې حاکمیت پاک وسي، ګورئ تاسو قضاوت خپله وکړئ، 20 کلنه دوره کې څومره کومکونه افغانستان ته راغلل، لیکن د افغانستان د اقتصادي آبادۍ او د افغانستان د ښېرازۍ لپاره دومره کارونه نه دي شوي لکه څومره چې دې زمانه کې وشو. کله چې په پاکستان کې ناامني زیاته شي، بریدونه وشي، ولس له حکومت او پوځ نه ناخوښه شي، نو اسانه لار د پوځ لپاره دا وي چې پړه پر بل هیواد ورواچوي، تر څو داخلي فشار کم او خوا کې نړیوالو ته ځان پاک وښیي. یو خدا دی چې یو د نړیوالو مخه باید بل خوا واړه، یو هغه تروریزم چې دی ادعا لري چې دا نړیوال تروریزم اوس پاکستان هم د خطر لاندې دی. دریمه خبره او ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی د دغه پروژو نه غواړي چې لوی عاید لاسته راوړي، غواړي چې د امریکا نه، د اروپایي ټولنې نه او د غربي نړۍ نه دوی د تروریزم په وړاندې تش په نوم
چې کوم بلوچان خپل ازادي غواړي هغه خپل حقوق غواړي مثلا ټي ټي پی چې کومه عملیات اجرا کوي هغوی دغه کلونه کیږي چې د عدم تشدد د فلسفې لاندې چې پښتنو هلته ژوند وکړو کومه د عدم تشدد د فلسفې لاندې تاسې دوی ته کوم حقوق ورکړل نو دوی اوس خپل غواړي چې دغه خپل حقوق حد اقل که نور څه نه کېدل دا اته اویا کاله پس خو باید دوی خپل حقوق نور لاسته راوړي که نه راوړي نو زور خو شته دی بیا دوی د زور د لارې نه کار اخلي مظاهرو کار ورنه که مثلا نیوکو کار ورنه که مثلا انتخاباتو کې دوی ته هغه ونډه ورنه کړل شوله هغه کوم صحیح انتخابات چې هغه هلته ونه شولو جمهوریت په صحیح معنو کې نشته دی واک ټول د فوج په لاس کې دی خلکو دا خبره درک کړې ده چې دا هر څه د پوځیانو په لاس کې دي پوځ پالیسي په مخ وړي پوځ چې کومه اراده او اختیار لري هغه د دوی په لاس کې دی د پاکستان هغه سیاست او سیاسي قبله پوځیانو په لاس کې نیولې ده ډیر غلط طرف ته راکاږي هم په نړیواله سطح باندې هم د بین الدول د اصولو په بنیاد ناکام دي او هم په داخلي چارو کې په خپل امنیت کې ناکام شوي دي او دا خبره خپلو خلکو درک کړې ده ځکه مظاهرې کوي ځکه لاریونونه کوي او ځکه په دوی باندې سخت انتقاد کوي حتی د پوځ غندنه کوي د پاکستان هغه واکمنان چې کورنۍ بیرون دي که هغه د اسټبلشمنټ افراد دي او که هغه سیاسي کورنۍ دي دا بدنامې کورنۍ چې تل مدام د پاکستان اقتصاد خراب کړي او تاسو که د عمران خان واکمني وننګوله حتی ځینې ملایان پکې ورګډ شو دا د پاکستان اقتصاد نشي رغولی باید خپل واک پاکو لاسونو ته ورکړي چې یوه ډوډۍ د دوو لپاره ورسه یعنې معنا چې لږ اقتصاد د ټول هیواد لپاره بسیا وګرځي ځکه د اقتصاد معنا هم دا ده چې اعتدال او مینه روي اما چې فاسد کړي او فاسد واکمنانی هغوی د دې هیواد شتمنۍ وباسي د همدې لپاره د پردیو پروژې لکه د امریکا پروژې تطبیق کوي د اسرائیلو پروژې تطبیق کوي نو په دې وضعیت کې که همداسې روان اوسي زه باور لرم چې د ټي ټي پي ملاتړي به زیاتېږي د بلوڅو ملاتړي به زیاتېږي او پاکستان به د تجزیې په لور باندې په یو منطقي توګه باندې روانېږي چې دا د افغانستان لپاره هم ښه شګون نه لري که دوی پاکستان کې هم د غلو سیاستوالو په ځای پاکو سیاستوالو ته واګې ورکړي دا د دوی امکانات کفایت کوي او د افغانستان سره پل د ارتباط د اقتصاد د سیاست او د ټولنیزو اړیکو ټول جوړیږي او په سیمه کې یو داسې توازن رامنځته کیږي چې نه هغه تصور چې هر څوک وایي چې منظرما ټوله زما نو ښه خبر ده چې حقایق ومني زمیني حقایق ومني او د خپل هیواد د رغاوي لپاره پاک سیاستوال رامنځته کړي حکومت پاکستان یہ حکومت نہیں ہے دا حکومت نه دی که دا حکومت وای نو په دغه جماعت کې به د عامو کسانو امنیت نیولی وای دوی د عامو ساتنه نشي کولی دا حکومت د خلکو د وژنې او زور زیاتی لپاره جوړ شوی اصلي موخه دا ده چې وښیي دنیا ته خو نور څه خو نشته دی د دې دپاره چې پاکستان کې کومې ناامنۍ دي د کومو ډلو د خوا نه کېږي څوک خپل حقوق غواړي څوک ازادي غواړي څوک د اسلام قانون غواړي نو بله لاره نه لري فقط باید افغانستان کې دلته چونکې دا 50 کاله جګړه شوې ده دلته یو ځل د روسانو په وړاندې جګړه وشوه بیا د امریکایانو په وړاندې جګړه وشوه د روسانو هم وسایل پاتې شولو د امریکایانو هم وسایل پاتې شوي دي مفکوره اسلامي ده خو زمونږ د خپل جغرافیې پورې ده افغانستان خپله جغرافیه او خپل سیاست اعلان کړی دی چې هغه اقتصاد محوره دی هغه موازی دی او د متقابل احترام په بنیاد دی شریکي ګټې پالو نو که پاکستان دغه ګټو ته ژمن نه دی دغه اقتصاد محوره سیاست ته ژمن نه دی او همیشه خپل نظامی پالیسیانې په مخ وړي فکر کوم دا د دوی ناکامي ده د دوی چې کم تورونه په افغانستان باندې لګوي دا بې ځایه دي لنډه دا چې د پاکستان سخت اقتصادي حالت سیاسي بې ثباتي د پوځ ډیر نفوذ ناامني فساد بې عدالتي او کمزوري خدمتونه په حکومت د ولس باور کم کړي او د واک جوړښت هم حساب ورکوونکی نه دی د دې حالت دوام ممکن په پاکستان کې سناریوګانې بدلې کړي